ډاکټر محمد اشرف غني احمدزی څوک دی؟ په سلامونو مو ورکلی کوم د ایف جی نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ملګرو، که غواړئ د ډاکټر محمد اشرف غني په هکله په هر څه پوه شئ، د ویډیو تر پای راسره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره درسره ایف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. محمد اشرف غني احمدزی د لوګر ولایت د محمد اغا ولسوالۍ اوسېدونکی دی، خو په 1928 هجري شمسي کال کې په کابل ښار کې د شاهجهان احمدزي په کور کې نړۍ ته سترګې پرانیستې دي. د ماشومتوب او تنکي ځواني دوره په افغانستان کې تېره کړه. لوړې زده کړې په بهر کې کړې دي. پر هېواد د شورویانو د برید او کورنۍ جګړې له کبله د نورو هېوادونو په څېر له خپلې کورنۍ سره جلا وطن شو. ډاکټر محمد اشرف غني هغه مهال چې له هېواده بهر میشتو د سیاست او انسان پوهنې انتراپالوژۍ د یو سرلاري عالم په توګه وپېژندل شو. وروسته یې په نړیوال بانک کې کار پیل کړ چې د بین المللي مرستو د پراختیا په برخه کې مهم مسایل پکې زده کړل. اشرف غني د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته په 1983 هجري شمسي کال کې هېواد ته راستون شو. په مختلفو پوسټونو باندې کار وکړ. اشرف غني د حمید کرزي د سلاکار د نړیوالو مرستو د انسجام ادارې د رئیس او د افغانستان د انتقالي ادارې د مالي وزیر په توګه دندې ترسره کړې دي. ماشومتوب او ځواني یې ډاکټر محمد اشرف غني 1928 هجري شمسي کال کې په یوې دیندارې او مخورې کورنۍ کې وزېږېد. د خپل ماشومتوب لومړۍ دوره په لوګر ولایت کې تېره کړه. د کابل له حبیب لیسې څخه فارغ شوی دی. پلار یې په شاهي دوره کې په بېلابېلو لوړو دولتي پوستونو دنده ترسره کړې ده. د ایف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره درسره ایف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.